الله پاک دې مونږ ته د ویلو اورېدلو نه زیات توفیق د عمل راکړي. الله دې مونږ ته په دین چلیدل آسان کړي، هېڅ پته نه لګي الله ته کومه ادا خوښېږي. او شاعر وایي که نه چې هېڅ یې په کار نه دي، رحمان تا غواړي دلبره، بس دا زما رضا د باقي هر څه ستا رضا ده. او بل یو شاعر وایي چې که دې نیت وي د کعبې د جوړولو، که دې نیت وي د کعبې د جوړولو، د مسکین سړي زړګی جوړ که کعبه ده. او خزانه په سخاوت باندې زیاتیږي، خزانه په سخاوت باندې زیاتیږي، لکه کوهي چې اوبه وباسي بېسیار شي. نو عزتمندو زه خو خپله محتاج یم، تاسو نه زما غوږونه ما ته زیات نږدې دي، خو زمونږ هم الله سره د روغې نیت دی. یا الله مونږ خو تا سره روغه کول غواړو، بېشکه چې بې علمه یو خو بل در مو نشته. او دې تبلیغ کې سړي ته لږ شان د دې سره وځي، څوک پکې عالم یا مفتی نه جوړېږي، خو خپله بیماري ورته معلومه شي، یاره زما کوم ځای کې بیماري ده، زما مقصد څه دی، زما سفر کوم خوا دی. نو دومره ضرور پته ولګي چې دین زمونږ مقصد دی، دنیا مو ضرورت دی. او ارشاد مفهوم دی چې بې وقوف څوک دی چې دې دنیا له خپل خیرت خراب کړي. او بل ارشاد مفهوم دی عقلمند څوک دی چې د مرګ نه مخکې د مرګ تیاری وکړي. او بل ارشاد مفهوم دی د ټولو نه کامیاب څوک دی چې جهنم نه بچ شي، جنت ته تلو والا جوړ شي. نو الله پاک دې موږ نه راضي شي.